د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیلې ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو له لومړي لوست څخه در سره تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو په مخکې لوستو کې موږ LCM او GCD مطالعه کړل، پیدا کول ټول شی هم خلاص کړل. هیلې ده چې هغه هم زده کړي وي. نن درس ته راځو ګران زده کوونکو. د LCM او GCD ترمنځ بعضې خواصونه دي، بعضې مهم ټکي دي. هغه مهم ټکي باید زموږ زده وي، میخانیک کړي وي. نو دلته راځو هماغه درسونه وایو. لنډ درس د ګران زده کوونکو کوشش وکړئ چې مهم ټکي در سره ولیکئ او بعد دې نه چې څلور ځوابه کوم ځای کې سوال راځي هغه باید تاسو غلط نه کړئ. راځو چې لیکو. موږ دلته لیکو د LCM او GCD خواص. دا زموږ د ګران زده کوونکو نن عنوان ده. په دې عنوان کې څو مهم ټکي دي ګران زده کوونکو چې باید زده وي. لومړی ټکی موږ باید زده وي هغه څه شی ده؟ وایي د څو عددونو LCM چې تاسو کله پیدا کوئ، یعنې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب چې کله پیدا کوئ، تل د اعدادو څخه غټ وي. تل یا اکثرا د اعدادو څخه چې وي غټ وي، او یا د دغه اعدادو په منځ کې یو عدد وي، یا به ترې غټ وي یا به د عدد وي، یا به د څو عدد در کې د منځ کې یو عدد به وي، یا به د ټولو نه چې وي غټ وي. لکه څه معنا ورکوي؟ که چیرې موږ ته وایي چې د شلو د دیرشو او د مثلا څلوېښتو ترمنځ LCM پیدا کړئ، نو موږ ورته وایو د دې LCM 110 ده. 110 څو ده؟ 110. 110 ګران زده کوونکو پیدا کړئ، همدغسې 110 راوځي. نو دا 110 چې ده ګران زده کوونکو د دې درې واړو عددو څخه چې شو لوی شو، د شلو څخه، د دیرشو څخه او د څلوېښتو څخه د درې واړو څخه چې ده لوی ده. نو داسې لوی شه. او هم ویلی شي چې شل ده، مثلا څلوېښت ده، او مثلا اتیا ده. د دې منځ کې موږ ورته وایو اتیا ده. ګورئ تاسو ګران زده کوونکو دلته ترې لوی شو او دلته مساوي مثلا اتیا شو. یعنې موږ هماغه خپله خبره ده. اول خواص دا وایي چې کله LCM تاسو د عدد پیدا کوئ، یا به د اعدادو څخه لوی وي او یا به د دې اعدادو ترمنځ کې یو عدد وي چې تلې که عدد وي نو خپله هغه غټ عدد به وي، کوچنی عدد به نه وي، غټ عدد به وي. لومړۍ خبرې باندې خو پوه شو انشاءالله. دویمه خبره ګران زده کوونکو څه ده؟ دویمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې کله موږ د څو عددونو ترمنځ GCD یا HCF پیدا کوو، یا تر ټولو غټ مشترک قاسم پیدا کوو، دا عدد چې پیدا کوو د دې اعدادو څخه چې موږ تېره کړي دي، د دې اعدادو څخه به یا به کوچنی وي یا به کوچنی وي، یعنې زیاتره واخیست، یا به کوچنی وي او یا به د دې اعدادو څخه یو عدد وي، یا به کوچنی وي یا به د دې عدد څخه یو عدد وي. مثلا سره راخلو ګران زده کوونکو، مثلا موږ لرو 10 15 او 20. د دې د GCD ګران زده کوونکو چې تاسو پیدا کړئ 15 راځي. څو راځي؟ 15 ده. نو دلته تاسو ګورئ ګران زده کوونکو چې دغه 15 عدد چې ده د درې واړو اعدادو څخه کوچنی ده. ګورئ درې واړو څخه چې شو کوچنی، یا که څلور ووایو، اته ووایو او 14 ووایو، د دې د GCD چې ده څلور ده، یعنې د دې د اعدادو څخه یو دانه ده او هغه عدد هم تر ټولو کوچنی ده. دلته تر ټولو غټ او دلته تر ټولو چې ده کوچنی ده. یعنې LCM کې دا خبره زده کړه چې موږ LCM کله پیدا کوو د اعدادو څخه به لوی وي یا به د دې نه یو عدد وي چې هغه عدد به هم تر ټولو غټ وي. او GCD کې دا زده کړه چې کله چې پیدا کوو تر ټولو به کوچنی وي، د ټول عدد نه به کوچنی وي، او کله چې مشترک هم وي یعنې یو عدد هم وي هغې کې به هم تر ټولو کوچنی عدد وي. خبره خو رسېدې که نه؟ درېیمه خبره ګران زده کوونکو دا ده، کله چې موږ ته بعضې عددونه راکول کېږي چې هغې دو مثلا خپل منځ کې اولین وي، یعنې داسې عدد نه لرو چې ټول پرې پوره تقسیم شي. څو عدد راکول کېږي داسې مشترک عدد پکې نه لرو چې د ټول پرې پوره تقسیم کړو. نو بیا داسې وکړئ چې راسن هغه عددونه ضرب کړئ. راسن عددونه چې کړئ ضرب کړئ. مثلا څه راښیم؟ موږ ته سوال راکول کېږي 15 صحیح ده، 9 او مثلا 9 او بل 14. دغه عددونه راکوئ، د دې LCM پیدا کړئ. که دا موږ په یو وخت کې تجزیه کوو، خو داسې عدد هېڅ نه لرو چې د درې واړه په پوره یو وخت کې تقسیم شي. صحیح ده؟ هېڅ داسې عدد نه لرو. ګورئ تاسو داسې عدد مشترک پکې هغه نه، نو هېڅ مه تجزیه کوئ. راسن دې د 15 ضرب 9 ضرب 9 ضرب څو کوئ؟ 14 کوئ. خبره خو رسېده. دا 14 ضرب کړئ، هر شی چې ځواب راووت هماغه عدد د دې شی ته ځواب ده. خبره خو انشاءالله ورسېدی. څلورمه خبره دا ده که چیرې داسې عددونه موږ ته راکول شي، مثلا ووایي چې د 15 د 9 د 9 او 14 په منځ کې GCD پیدا کوي، یعنې کوم عددو باندې دې د پوره تقسیمېږي. داسې عدد خو دلته موږ نه لرو چې پوره تقسیم شي، خو GCD د دې بیا څو دی؟ یو.
کوم عددونه چې هیڅ عدد ونه لري چې په پوره تقسیم شي هغه په یو په ټول تقسیم، مثلا 5 په یو پوره تقسیمیږي، 7 په یو پوره تقسیمیږي، 9 په یو پوره تقسیمیږي، 13 په یو پوره تقسیمیږي. نو د دې د څلور عددونو ترمنځ جی سی ډي څو شو؟ یو. یعنې راساً چې کوم عدد پیدا نه شو یو حلقه کوي جی سی ډي لپاره او ایل سی ام لپاره یې راساً چې کوي ضرب کوي. صحیح شو؟ پنځمه خبره ګران زده کوونکو چې باید زموږ زده وي هغه د ایل سی ام او جی سی ډي ترمنځ اړیکه ده ګران زده کوونکو. اړیکه موږ ګران زده کوونکو داسې فرمول لرو، داسې رابطه لرو چې ایل سی ام د جی سی ډي سره ارتباط ورکوي. مثلا که چیرې ګران زده کوونکو موږ ته د دوه عددونو ترمنځ د هغوی ایل سی ام معلوم وي، صحیح ده، د هغوی جی سی ډي معلوم وي او دغه دواړه عددونه هم معلوم وي. یعنی د دوو عددونو منځ کې چې دغه یو بي عددونه دي، د دې د ایل سی ام موږ ته معلوم ده، د دې جی سی ډي موږ ته معلوم ده او عددونه معلوم دي. تل مو په یاد وي چې د دې د ایل سی ام او جی سی ډي حاصل ضرب مساوي ده د دې دواړه عددونو د ضرب سره. یعنی که دغه دواړه عددونه تاسو ضرب کړئ نو دغه دلته به تاسو د ایل سی ام او جی سی ډي ځواب باندې دغسې یو شی لاسته راوړي. مثلا ګران زده کوونکو تاسو دلته وګورئ څه رقم هدف مې ده. مثلا موږ بعضې عددونه دلته لرو، داسې به ولیکو دلته مثلا دغلته به ولیکو چې 10 صحیح ده، 20 او څو ده 13 ده، صحیح ده، یا فرض مثال دوه عددونه دي، دغه دوه عددونه دي. ګران زده کوونکو دلته تاسو وګورئ د دې د ایل سی ام که تاسو وګورئ د دې د ایل سی ام چې ده 20 دی په دواړو پورې تقسیمیږي او د دې جی سی ډي چې ده 10 ده، دواړه ضرب کوي څو کېږي 200. اوس دا دواړه عددونه هم ضرب کوي څو کېږي 200. بېرته هماغه عدد درکړي، نور عددونه هم 2 دانې چې درکړي همدغسې تاسو ته کار وکړي. مثلا سوال تاسو ته ګران زده کوونکو داسې درکول کېږي، سوال داسې درکول کېږي درته وایي مثلا د دوو عددونو ترمنځ ایل سی ام پیدا شوی مثلا څو ده 80 ده، صحیح ده، او د دې دواړو ترمنځ جی سی ډي مثلا پیدا شوی څو ده جی سی ډي 10 ده، دا 10. که د دې عددونو ترمنځ دې عددونو کې یو عدد یې 20 وي نو دویم عدد یې راته پیدا کړي، دویم عدد څه کوي پیدا کړي. نو تاسو دا دویم عدد چې پیدا کوئ دواړه خواګانې په 20 وویشئ، د خوا په 20 د خوا په 20، صحیح ده. دا 20 د 20 سره لاړه بي راوځي، اوس مساوي کېږي 0 د 0 سره 1 2 13 2. نو ځواب څو شو 13. هغه عدد عبارت د څخه ده، هغه د 13 څخه ده، دا دویم عدد 13 شو. خبره خو رسېږي دا دواړه هم ضرب کوي هماغه 600 کېږي او که 13 په 20 کې هم ضرب کوي هماغه 600 کېږي. یا د دوو عددونو حاصل ضرب موږ ته وخت نه معلوم ده، حاصل ضرب د دوو عددونو 150 ده، د دې که جی سی ډي 6 وي نو ایل سی ام به یې څو وي، ایل سی ام یې راته څه کوي پیدا کوي. نو تاسو د خوا هم 6 وویشئ، د خوا 6 وویشئ، 6 د 6 سره ځي ایل سی ام راوځي، صحیح ده. اول دا په 2 وویشئ په 3 وویشو راساً مثلا لیکو چې 2 3 6 ده 15 3 څو کې 15 او 0 هم دلته 1 2 2 2 یو هغې ته ورکړئ 15 15 2 یعنې 15 ایل سی ام یې څو راوځي 15. دغسې یعنې هر جز چې ورک وي هغه جز موږ په دغه طریقې باندې څه کوو پیدا کوو، صحیح ده. دغه خواص هم باید ګران زده کوونکو د ایل سی ام او جی سی ډي ترمنځ په یاد وي، صحیح ده، چې باید سوالونه پکې راځي او هغه سوالونه باید تاسو حل کړئ. دا و ګران زده کوونکو د نن درس. هیله ده چې اوس هم ترې زده کړي او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې در رسیږي صدقه جاریه ورته وایي، نورو ملګرو ته یې هم رسوئ چې دا درسونه وګورئ او یو څه ترې زده کړي. ښه وخت ولرئ، په مخه.